د اسلامي امارت د واکمنۍ د لوی مشر په یوه ورځ 2 فرمانونه او حکمونه خپاره شوي. ملا هیبت الله اخوندزاده په دغو حکمونو او فرمانونو کې څنګه سپارښتنې او امرونه کړي، پر کومو ملایانو او جنازو یې بندیز لګولی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. زاویې رسنۍ د طالبانو له یو امنیتي ګروپ څخه یو غږ ترلاسه کړی چې په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې ملایانو ته د طالبانو د مخپټي مشر ملا هیبت الله لخوا تازه امر پکې اورول شوی دی. د ملا هیبت الله د شفاهي امر پر اساس ملایانو ته ویل شوي چې تر دې وروسته به د ځان وژونکو جنازه نه کوي او فاتحه به یې نه اخیستل کیږي. ځان وژنه عظیمه ګناه ده او ملایان دې له دې عمل څخه د خلکو د راګرځولو لپاره هغوی ته واعظ او نصیحت وکړي. دغه امر داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ناسم اقتصادي وضعیت او ناهیلۍ له وجې د ځوانانو د ځان وژنې پیښو ګراف اوج ته رسیدلی دی. بلخوا تازه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مهاجر فراهي ویلي چې د طالبانو د مشر په لارښوونه په افغانستان کې چاپېدونکي کتابونه له مالیې معاف شول. هغه نن یکشنبه د چونګښ پر 22 ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي پرې 50% مالیه راکمه شوې ده. فراهي زیاته کړې چې طالبانو دا اقدام د چاپي سند د پراختیا او د خپرندویه ټولنو د ملاتړ په هدف کړی او په دې اړه د ستونزو د حل لپاره مشخصې طرحې هم جوړې شوې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.